د سنجدت فلم چې د افغانستان په اړه دی په آنلاین بڼه به خپور شي. د هندي سینما د مشهور اداکار سنجدت نوی فلم تورباس چې د افغانستان په تړاو جوړ شوی دی د سینماګانو د بندیدو له امله به په آنلاین بڼه خپور شي. په تورباس فلم کې سنجدت د یو پوځي افسر رول لوبولی دی. په دې فلم کې د افغانستان کیسه ښودل شوې ده او په افغانستان کې پکې ماشومان ځانمرګي بریدګر ښودل شوي دي. په دې فلم کې د سنجدت ترڅنګ نرګس فخري او افغان هنرمند همایون شمس خان هم کار کړی دی. دا فلم په افغانستان او ډیره برخه یې بیا په قرغیزستان کې ثبت شوې ده. په راپورونو کې ویل شوي دي چې په هند کې لا هم د ګرځبندیز له امله سینماګانې تړلې دي او همدا لامل دی چې د تورباس فلم جوړونکي غواړي خپل دا فلم په آنلاین بڼه خپور کړي. په راپورونو کې د ځینو سرچینو له قوله ویل شوي دي چې ښایي دا فلم د اکتوبر په میاشت کې په آنلاین بڼه خپور شي. د دې فلم ډایرکټر یا لارښود ګریشن ملک دی او پروډیوسران یا مصارف پرې راجو چنډا او راهول مترا کړي دي. د دې فلم ثبت په 2018 کال کې پیل شوی و او ویل کېدل چې په 2019 جنوري میاشت کې به نندارې ته وړاندې شي، خو تر اوسه پورې نه دی خپور شوی. یاد دې وي چې تر دې مخکې هم د سنجدت 2 فلمونه بوچ دی پرایډ آف انډیا او سرک 2 هغه فلمونه دي چې په آنلاین بڼه خپریږي. په هند کې د ګرځبندیز له امله له تیرو 15 یا 6 میاشتو راهیسې سینماګانې تړل شوي دي چې د کار فلمي سینما ته ډیر تاوان رسولی دی. هغه فلمونه چې د ګرځبندیز څخه مخکې جوړ شوي دي اوس ورو ورو په آنلاین بڼه خپریږي.